پېښور ته ځکه رانغلی چې د باندې د خلکو یقین هغه وخت کې ورک شو کله د اسلام آباد کې د خلکو علاج وکړو او یو کس چې کومه دی ټیک نه شو خلک ناامیده شي دا پوه شو چې یاره په ما باندې خلک پوه شو دا پېښور ته رانغلی خبرداره میتیازو هغه چې کومه خبره ده هغه د اوښ میتیاز یې ښودو کې نو هغه حدیث خو تاسو ته علما هم پیش کړی تاسو کتی شئ مړه لاړ سئ ګوګل کې سرچ کړئ چېرته علماو نه تپوس وکړئ چېرته د حدیث مقصد څه دی دلته کومه بیماري ده دې ملا ته کومه بیماري وه چې د میتیازې سره د شودو سره چې کوم دی مکس کړی ویس کړی یو خو دا ګستاخي زه غلط امدیزي کې تاسو دې ویډیوز کې ماته وښایې چې د چېرته کې پوره جمله چې کومه را په چا باندې ویلې ده داسې ویلې چې الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله داسې جملې چا نه ورولي یا داسې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمند یو ځل بیا ستاسو درنه خدمت کې حاضر یم هغه پښتنو په غم کې زه شریک یم کومو پښتنو چې ماته ډېر رد بد چې کوم دي دغه کردستاني په حوالې سره ویلي دي ځکه چې زمونږ پښتانه خو چې کومه دی ټول نه یادوم خو زیاتره پکې داسې دي چې د حقیقت په ځای باندې چې کومه دی کنځلې خوښوي د حقیقت د پیژاندلو په ځای باندې چې کومه دی یو سړي مور پلار چې کومه دی هغه کنځي دا زمونږ پښتنو ته چې کومه ډېره زیاته اسانه ده او ډېره زیاته ورته ایزي خبره ده چونکې دا کار هغه سړی کوي چې یا خو د چا په کور کې مور پلاره خور نه وي یا چې کومه دی د هغه مور پلار نه ازاري وي او یا چې کومه دی د خپل مور پلار قدر د هغه سره نه وي نو داسې قسمه خلک چې کومه دی د بل مور پلار چې کومه ډېر په اسانه باندې کنځي او څنګه چې کومه دی دې ریاکشن پیش کو نو د ملا کلک چې کومه دی ما تاسو ته حقیقت ښکاره کړی زه چونکې جرنلیست یم په خپله باندې زه په خپله بیس جرنلیزم کوم دا زما پیشه ده دا به تر د هغه وخته پورې ما سره وي تر کومه وخته پورې چې زه ژوندی سړی چې هغه داسې ویډیو جوړوي که هغه ته تاسو وایي چې یاره تاسو شهرت دپاره دا کار کوئ نو شهرت دپاره نه بلکې دا زما یو خپل پیشن دی دا زما شوق و اوس په ده کې شهرت هم راځي په ده کې پیسې هم راځي په ده کې به وال ټکول هم راځي په ده کې به هر قسمه خبرې راځي نو داسې خبره نه ده ستاسو څه معقول جواب نه دی جي اوس راځو د ملا کردستاني په حوالې په دویم حقیقت باندې چې کومه تاسو رڼا اچوم یو ویډیو چې کومه دغه د ټولو نه مخکې ګورو دغه نور چې کوم حقیقت دی هغه تاسو سره شیر کوم جي ښه جي دا ویډیو لاول ګورو ته باندې لاول تبصره کوو د هغه نه بعد چې کومه څو خبرې دا ویډیو چې کومه تاسو زه شریکوم دې ویډیو کې تاسو ګورئ جي دا یو ماشوم چې کومه دی هغه دمی او هغه یې رامخې ته که خواته سره مولوي صاحب ولاړ دی دا ترجمه کوي په عربي کې او دا وایي چې زه د الله د رضا لپاره دا کار کوم نو اوس دې ماشوم ته ګوري دی دمی پسې دمی یو ماسک ولرالي هغه وله خوله کې داسې ورکوي او د هغې سره سره هغه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خساره کومه دی لولي او باقاعده نه چیلي دا تاسو چې دا میډیکل ګلوز څنګه یې نه که نه دا میډیکل ګلوز دا ولې چي تاسو به سوی چې نه د ډاکټري یا د طب چې کومه دی اصول دي اچول خو نه بلکې دلته کې د یو بل مقصد چې په ده باندې فزیست پوهېږي د دې ګلوز نه یو قسم له آواز وځي د دې یو داسې فریکونسي ده چې د هغه په نسبت باندې د هغه فریکونسي په مدد سره هغه چې کوم معذوره انسان دی د هغه په غوږونو کې داسې فیل کېږي چې یاره ما څه واورېده یو آواز هغه ته څه نه څه فیل شي او تقریبا وایي ماهرین چې 70% چې کومه دی دا آواز د ټپ چې کوم آواز دی د لاسو د پړق آواز دی یا څه شی راولویږي یا د یو څه ټق غوندې آواز وشي نو دا آواز چې کومه دی څه نه څه 70% وایي چې فیل کولی شي محسوسوي یا هغه چې کومه دی اورولی شي چې کوم کاڼه وي دا زه نه وایم دا ماهرین وایي هغه ماهرین چې کومه دي هغه به تاسو زه شریکوم چې هغه کوم قسمه ماهرین دي ښه جي نو د ماشوم علاج کوي په مرۍ م وله ګوتې وایي په خوله م وله ګوتې وایي او د ده نه اوس آواز خبرې وباسي چې اوس دا اوس ورته ګورئ غوږونه وله راکاږي باقاعده اوس د ده نه خبرې وباسي اوس دا څه وایي ورته ګورئ اوس ښه جي اوس ورته وایي چې ته ووایې چې الله نو ته ګوره تاسو دې ځای کې لږ سوچ وکئ جي دلته کې که تاسو دې ته خیال وکئ نو دا وایي الله صحیح ده جي تاسو په خپل کورونو کې د چا په کور کې معذوره وي چونکې زما خو سره واسطه ده د چا په کلي کې چې معذوره وي هغه تاسو ودروئ څه نه اوري هغه کس یادوم هغه ته تاسو وایي الله دا ګوته داسې اوچته کوي وی الله ابه وایي چې الله دا راته زه یقیني بلکې د تجربې خبره کوم تاسو کورونو ته لاړ شئ تاسو علاقو کې وګورئ تاسو په یونیورسټیانو کې چاړهګان وي سپیشل پرسنز وي د هغه سره چې کومه دی کینئ او تاسو بیا دا تجربه وکړئ بیا ما ته کمنټ وکئ بیا ما ته که څه وایئ ووایئ صحیح ده جي خو دا تجربه تاسو وکئ چې یاره تاسو دا چل د هغې د مخې دا اکټ وکئ چې الله
د دې خولې نه چې کوم دی هغې ته پته لګي دا کوم سټرکچر چې موږ په دې خولې جوړو هغه ته پته لګي چې یاره د الله نوم واغسته. او ساینټیفیکلی ډاکټر ذاکر نایک په ده باندې یو بهترین لیکچر هم دی چې انسان یا ماشوم چې کله پیدا شي نو هغه د ما نوم ډېر زیات چې کوم دی جل زده کوي، د مور یعنی ما، او د هغې سره د الله نوم. دوه نومونه ډېر زیات آسان دي، ساینټیفیکلی هغه پروف کړي، داسې لاجیکلی هم پروف کړي دی هغه ډاکټر ذاکر نایک د هغه چې کوم لیکچر دی تاسو کتلی شئ په دې خبره باندې. اوس چې کوم دی چاړاګان نو چونکې دا خو چې پیدا کېږي هم د الله نوم چې کوم دی یا د ما نوم چې کوم دی دا په اسانه سره چې کوم دی یادولی شي. صحیح ده جی. هغه وایي الله. نو تاسو ما ته اوس ووایئ، تاسو ما ته ووایئ ورونو چې دې ځای کې زه غلط یم، زه غلط یم دې ځای کې. تاسو دې ویډیوز کې ما ته وښایئ د په هر ویډیو کې، دا د اسلام آباد ویډیو ده چې د چېرته کې پوره جمله چې کومه په چا باندې ویلې ده، داسې ویلې چې الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله، داسې جملې چا نه ورولي؟ یا یې داسې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، یا یې داسې ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا یې چېرته دا ویلې چې دا پلانکی ستا پلار دی، یا یې داسې ورته ویلې چې ستا نوم څه دی، هغه جواب ورکړی نه، بلکې دغه یو لفظ چې کومه دی هغه الله، او د الله لفظ آسان دی. دا د قدرت چې کومه دی ګوره داسې ده چې ماهرین په دې باندې دا وایي چې یاره 70% چې کومه د الله نوم چې کومه دی یا د ټپ آواز چې کومه دی دا یو چاړه د یو چا غوږونو مازورتیا وي هغې په اسانه اورولی شي. نو د ده ما ته وښایې په دې کې چې یاره تاسو زه ووایم چې یاره واقع ده کې چې لاجیکلي څه خبره شته، زما عقل یې مني. صحیح ده جی. نو دا خو یوه ویډیو شوه. صحیح ده. اوس تاسو ده کې په حقیقت څه شی دی؟ ما ته حقیقت ده کې ویاخې. بس بله خبرداره میتیازو هغه چې کومه خبره ده هغه د اوښ میتیاز یې ښودو کې نو هغه حدیث خو تاسو ته علما هم پیش کړی، تاسو کتی شئ مړه لاړ شئ ګوګل کې سرچ کړئ، چېرته علماو نه تپوس وکړئ چېرته د حدیث مقصد څه دی، اب په کوم ځای کې حدیث چې کومه دی موږ امپلیمنټ کوو، او چا ته پیغمبر علیه السلام چې کومه دی د هغه حکم ورکړی و، په کوم شرایطو په بنیاد باندې هغه حکم ورکړی شوی و، او په کوم کنډیشن کې هغه ته حکم ورکړی شوی و، دلته چې کومه بیماري ده، دې مولا ته کومه بیماري وه چې د میتیازې سره د شودو سره چې کوم دی مکس کړی ویس کلی. یو خو دا ګستاخي. دویمه خبرداره د کراماتو خبره کوي، نو چونکې معجزه خو پیغمبرانو سره بله خبره داره چې دا وایي کرامات دا خلک وایي تاسو په الله باندې یقین نشته، په قرآن هم یقین نشته، په قرآن او په حدیث باندې د چا او په هغې سره په الله باندې د چا یقین نشته، هغه کافر وي، خو په دې خوله هم یقین نشته. تاسو په دې خبره غور کوئ. زمونږ په آیات په قرآن باندې یقین شته، خو په دې خوله باندې هم نشته چې ستاسو به دومره یقین دی خو لاړ شئ که نه تاسو د قرآن او حدیث ووایئ که نه. مونږ خو چې کومه صرف تاسو بس فتوې م راباندې ولګولې، خو ستاسو خو پشته کنه یو آیات قرآني ووایئ چې چا په کلي کې یو مریض دی تاسو ثواب وګټئ که نه، چې ترکي والا له ثواب ورکوي خو تاسو وګټئ که نه، دا هم پرې ووایئ ستاسو به یقین دی که نه، ووایئ پرې نه، بلکې په خوله غواړي، خوله او هستي غواړي، تقوا غواړي، هغه نشته. چې کم دم دا کوي، کم دعوې دا کوي، هغه دعوه چې کومه ده هغه ته کرامات ویلی کېږي، معجزات او معجزات د پیغمبرانو سره ورسره وي، او کرامات چې کوم دی بزرګانو سره ورسره وي. دا خو بزرګ نه دی. اوس به تاسو وایي چې ده نه څه خبرې دا بزرګ نه دی. ګوره بھائی د بزرګ تعریف سره تاسو کتی شئ. د بزرګ په تعریف کې یو خبره داره چې هغه به د ګناهونو نه ځان ساتي، د ګناهونو نه به بلکل ځان ساتي، نو هغه سړی چې کوم دی هغه کرامات کولی شي. اوس چې کومه د ځوان یو خو زنانه ته مخامخ ګوري، دا غټه ګناه ده، الله دې موږ هم وساتي، الله دې معافي وکړي موږ ته، روزانه موږ ګورو. بله چې کومه دا یو دا خبره ده چې د ګیره په ترکي کې دومره وه او چې کله پاکستان ته راغلی نو دومره یې کړه، دا غټه ګناه نه ده یاره. څنګه دا کرامات مطلب کولی شي، دا څنګه بزرګ شو بیا؟ صحیح ده. دا د زنانو په سر باندې چې کومه غیر محرم یعنی د ده سره نکاح چې کومه ده حلاله ده، او د هغه په سر باندې چې کومه دی لاس دي هغه ښکلی په تندي باندې، دا په کوم اصولو کې راغلي، په کوم حدیث او فقه او په قرآن کې راغلي چې یاره زه ومنم چې یاره دا سړی بزرګ دی، د باندې کرامات نازلېږي. تاسو خو لږ سوچ وکړئ که نه، موږ په عقیدت کې دومره تللي یو چې یاره موږ بل سړی چې کومه دی په اسانه باندې کافر کولی شو، او هغه سړي ته کتلی ګورو نه، په هغه باندې سرچ او تحقیق نه کوو چې یاره دا زه چا په عقیدت کې تللی دا دی څوک، دا اصلیت چېرې حقیقت څه دی، د موږ ته موږ چیرې په دې باندې خبره باندې چې کومه په دې خبره باندې چیرې موږ سوچ نه دی کړی. پېښور ته دا ولې رانغلی؟ پېښور ته ځکه رانغلی چې د باندې د خلکو یقین هغه وخت کې ورک شو کله د اسلام آباد کې د خلکو علاج وکړو او
یو کس چې کومه دی ټیک نشو خلک ناامیده شي دا پوه شو چې یاره په ما باندې خلک پوه شو دا پېښور ته رانلی دا تاسو ته باوثوق ذرایع نه زه خبره کوم تاسو ته بله خبره دا ده ښه جي نو دا پېښور ته او پېښور ته چې کوم ځای ته دا راته په هغه باندې لوی یو غاټ لیبل لګېدلی چې بهي کردستاني صاحب چې کومه دی هغه نه راځي او تاسو زحمت مه کوئ تاسو مه راځئ نو برای مهرباني د تحقیق نه غیر چې کومه بچا الزام مه لګوئ او نه موږ چې کومه چا باندې بغیر تحقیق نه الزام لگاؤ ہمیشہ لپاره بات تمیز سے کرے اور تنقید دلیل سے کرے اگر یہ دو چیزیں آپ کے ہاں موجود نہیں ہے آپ کے ساتھ ہے نہیں تو کیوں آپ فتوے لگاتے ہیں لوگوں پہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو جہالت کے اندھیرے میں جو ہے نا وہ ابھی بھی غوطی لگا رہے ہیں یہ ان لوگوں کا کام ہے آپ جہالت سے نکلے آپ باشعور قوم ہے غیرت مند قوم ہے باحیا قوم ہے اسی طرح آپ ڈبل شاہ کی طرح جو ہے نا وہ دھوکہ نہ کھائے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ